د زیتونو دانې یا هم په خپله زیتون وخورئ او په ذکر کې د 3 څخه تر 5 انچو پورې اوږدوالی راولئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که په ذکر کې در هغې اندازې پورې چې دا بعضې خلک پوښتنه کوي چې زما ذکر ډېر وړوکی دی، نو د دې لپاره تاسو ته ما یو داسې نسخه راوړې چې تاسو کولی شئ له دغې نسخې څخه ګټه واخلئ. یوه نسخه یې ده د خوړلو او بل یې ده د استعمالولو. د خوړلو نسخه یې دا ده چې تاسو که چېرته تازه زیتون پیدا کړو نو تازه زیتون وخورئ، او که تازه مو پیدا نه کړو نو وچ زیتون حتما بازار کې خرڅېږي، او یا هم د هغه پر ځای د زیتونو تیل استعمال کړئ او له هغې سره یې هر سهار کې وخورئ. د دغه طریقه دا ده چې لومړی که چېرته تاسو تازه زیتون پیدا کړو نو تازه زیتون د سهار له خوا نه هره ورځ 10 نه نیولې تر 5 پورې یا هم تر 5 نه نیولې تر 10 دانو پورې تاسو په نهار خوړلی شئ. دغه کولی شي ستاسو په بدن کې د هغې جنسي آلې چې تاسو سره ډېر فعالیت یاستئ په اوږدوالي یا هم په درازوالي باندې کوشش وکړي او شروع وکړي. د دې دومه طریقه دا ده چې کله که غواړئ چې تاسو خپل ذکر کې غټوالی راولئ، تر 3 میاشتو پورې یعنې 90 ورځو پورې تاسو زیتونو غوړو باندې یا د زیتونو تیلو باندې خپل ذکر مساج کړئ. تر 90 ورځو پورې مساج کړئ او بیا له هغو وروسته تاسو په خپل ذکر کې اوږدوالی یا هم درازوالی وګورئ. نو د دغه شي سره تاسو کولی شئ که چېرته تاسو بیا داسې ونه شو کړلی، د زیتونو دانې مو پیدا نه کړي، نو تاسو هر سهار په نهار د 2 هګیو سره چې باید د هګیو زیړ اوسېږي، د هګیو سپین نه اوسېږي، د زیتونو 2 کاشوغې تیلو سره ګډ کړئ او دا په نهار هر سهار وخورئ. تر 1 میاشتې پورې دغه دوامداره کار وکړئ او د هغه تر خپل ذکر په دغو تیلو سره هم غوړوئ او هره ورځ یې مساج کوئ او کشکاږئ راکشکاږئ. نو د دې سره تاسو کولی شئ ستاسو په ذکر کې اوږدوالی یا درازوالی راشي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.